السلام علیکم. نننۍ ویډیو کې به دا ښیو چې څنګه به ځان لره فیسبوک پیج کولاوو. ډېر داسې ملګري دي چې هغه د فیسبوک د پیج په کولاوالو نه پوهېږي چې ځان له به پیج څنګه جوړو، څه طریقه کار به جوړو. نو په دې کې به نن ښیو چې پیج به په دې طریقه جوړو. ټول نه مخکې به لاړ شي فیسبوک ته. فیسبوک هم څنګه کولاو کړو نو بیا به داسې وکړئ چې ښي طرف ته بر سر کې ستاسو کوم تصویر چې ستاسو پروفایل فیسبوک پروفایل په هغې باندې به کلیک کوئ. چې په دې باندې کلیک کړ نو دا ټول سیټینګ چې کوم دي ټول هر څه یې ورکړي دي. لاندې به لاړ شئ، دلته تاسو له ورکړي دي دا پیجز یې درته لیکلي دي پیجز. په دې پیجز باندې به کلیک کوئ. داسې پیجز باندې څنګه کلیک کړئ، لږ انتظار به وکړئ. دغه تاسو ته چې ستا کوم مخکې ستاسو پیجونه هغه به کولاو شي. که تاسو نوی پیج جوړول غواړئ دلته به تاسو که چې سیټ ته په لومړنۍ لاین کې به تاسو ته یي دا کریټ دا د پلس نشان چې دی په دې باندې به کلیک کوئ. چې دې باندې څنګه کلیک کړئ نو دغه دی تاسو ته به کولاو شي پرسنل پروفایل او بیا لاندې لیکلي پبلک پیج. نو ظاهره خبره تاسو چې ځان له پیج جوړوئ نو خلک د دې لپاره جوړي چې زه پبلک پیج جوړ کړم، چې زه پې فرض کړه ډېر خلک پې پیسې ګټي، ویورز پې ډېر راشي. نو تاسو بیا پبلک پیج چې کوم دی دې باندې به کلیک کوئ. صحیح ده، دې باندې څنګه کلیک کړئ، لاندې به راشئ نیکسټ باندې به کلیک کوئ. نیکسټ باندې څنګه کلیک کړه نو دلته به تاسو ته وایي پیج نیم، نو دې له به نوم ورکوئ، هیلث اینډ بیوټي به ورکوئ، یا تاسو د څه شي لپاره شاپینګ دپاره ورکوئ یا څه شی کوئ که نه شاپینګ. نو دې سبا اول به وګورئ داسې که کولاویږي ښه، که نه کولاویږي نو بیا به ورسره 2 انسې ورکوئ، 1 2 3 به ورسره ورکوئ. صحیح ده. نو ستاسو د پیج نوم چې دی دا به هلته کریټ شي. صحیح ده، دې ته به لږ صبر وکړئ، دغه د پیج نوم کریټ شو. هغه چې تاسو مرضي ده چې تاسو څه قسم پیج کولاوئ، په کوم لیول باندې کولاوئ. صحیح ده. بیا لاندې ورکړي هیلث اینډ بیوټي، لکه تاسو څه سامان پې خرڅوئ د هغې دپاره، بیا میوزیک اینډ بینډ میوزیک دپاره جوړوئ، یا هیلث اینډ بیوټي دپاره، یا کلاتینګ د کلاتینګ ورکړه. نو بیا به لاړ شئ نیکسټ بیا کلیک کوئ. نیکسټ هم چې کلیک کړه نو لږ انتظار به وکړئ، نیټ لږه مسله ده، دغه کولاو شه. بیا دلته تاسو ته ورکړي دي پروموټ یور پروډکټ آر سروس، چې تاسو خپل پروډکټ تاسو کوم ایټم سی دي هغه پروموټ کوئ، او یا پروډکټ کریټ کنټینټ اینډ کنیکټ وذ پینس. تاسو پروډکټس لپاره فرض کړه څه شی خرڅوئ که نه، د هغې لپاره بیا چې کوم دی دا بره سر دی. بیا چې وایي چې دا کریټ کنټینټس یا څه ویډیوګانې پې جوړوئ، د هغې لپاره بیا دا لاندې د نمبر چې کوم دی دا به کلیک کوئ. صحیح ده. نو ما د بره ځکه چې ما ته نوم کلاتینګ ورکړی دی که نه کپړو مپړو لپاره، نو ما دا بره کلیک کړ، بیا به کانټینیو باندې کلیک کوئ. صحیح ده، کانټینیو باندې کلیک کوئ، بیا دا جنرل دی. صحیح ده. نو دې ځای کې به بایو خپل ویب سایټ یا څه شی چې کوم وي هغه به ورکوي، بیا به دلته ویب سایټ خپل ورکوي، خپل ویب سایټ ورکړه. فرض کړه ویب سایټ زه کوم، تاسو ویب سایټ یې ورکړئ که نه که نه نو مې دغسې پرې بیا په دې ځای کې به ایمیل خپل ورکوئ، تاسو کوم ایمیل هغه به ورکوئ، بیا دلته فون نمبر، دلته بیا لوکیشن ایډرس به چې کوم دی هغه به ورکوئ، بیا سټي ټاون، بیا زیپ کوډ چې کوم یې هغه به ورکوئ لاندې وله. نو په دې طریقه چې کوم دی بیا چې پسې نیکسټ ووهئ نو تاسو پیج ده هغه به کریټ شي. صحیح. په دې طریقه باندې چې کوم پیج هغه کریټ کېږي، د فیسبوک کوم پیج هغه کریټ کېږي. البته ما ته اوس ضرورت نشته، زه نه کریټ کوم، نو زه د دې ځای دپاره خالي د ویډیو جوړولو دپاره دې ځای پورې ما دغه که بس په دغه طریقه کار باندې پیج جوړېږي. صحیح ده. او که بیا نور څه تپوس وي لاندې په کمنټس کې وکړئ او زه به بیا جواب درکوم د خیر سره. په دې طریقه باندې به تاسو فیسبوک پیج کریټ کوئ، جوړوئ به.